بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما عزتمندو، نن درته د سورة الکوثر یو ډیره بهترینه مجربه او خاص وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، سورة الکوثر ورکوټ شان سورت مبارکه ده. تقریبا هر یو مسلمان ته دا سورت مبارکه په یادو باندې ورځي، ان تر دې چې ماشومانو ته او زنانو ته هم دا سورت مبارکه په یادو باندې یاد وي. زما عزتمندو، دا یو ورکوټ شان سورت مبارکه ده. دا یو مختصر سورت مبارکه ده چې په اخیری لسو سورتونو کې دا سورت مبارکه شامل ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. زما عزتمندو، په ظاهره خدا ورکوټ شان صورت ښکاریږي، مګر د دې چې څومره فضایل دي، د دې چې څومره برکات دي، او د دې چې څومره فضایل دي، نو زما عزتمندو هغه د بیانولو محتاج نه دي او نه هغه په بیان کې راځي، ځکه چې دا د الله جل شانه د کلام پاک یو حصه ده. د الله جل شانه د کلام پاک به سړی څومره فضایل بیان کی، سړی به ستړی شي، لیکن د الله جل شانه د کلام پاک چې څومره فضایل دي، څومره برکات دي، هغه به ختم نشي. به هر حال زما عزتمندو، که څوک ډیر زیات غمځپلی وي او څوک ډیر زیات پریشان وي د غربت د وجې نه، د تنګدستۍ د وجې نه، او څوک دا غواړي چې زه پریشانۍ ځپلی یم، تنګدستۍ ځپلی یم، غریبۍ ځپلی یم، او د دې د وجې نه زه ډېر ټینشن کې یم، پریشانه یم، او زه دا غواړم چې الله جل شانه ماته د حلال و مال دولت راکړي، او د حلال و مال دولت دومره راکړي چې زه په خپل ضرورت هم پوره کړم او د بل رور مسلمان مدد ورسره هم وکړم. نو زما عزتمندو، کله چې هم د الله جل شانه نه تاسو د مال و دولت سوال کوئ، نو د حلال و مال و دولت د الله جل شانه نه سوال کوئ. د الله جل شانه نه د حلال مال دولت سوال کوئ او غوښتنه ترې کوئ. بل دا د زما عزتمندو، په دې کې به تاسو نیت دا کوئ چې الله جل شانه ماته د حلال مال دولت راکړي چې زه د الله جل شانه د مخلوق سره مدد کوم، چې د ستاسو په نیت او اراده کې د الله جل شانه مخلوق سره د همدردۍ نیت وي. نو بیا زما عزتمندو، زه تاسو ته ګارنټۍ سره یم چې الله جل شانه به دومره مال دولت تاسو ته درکړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. که چېرې دا دوه خبرې تاسو خپل ځان کې راوستې، یو دا چې د الله جل شانه مخلوق سره، خصوصا مسلمان سره همدردي کول، په دې نیت سره، په دې جذبې سره دا وظیفه کول چې زه به د مخلوق خدا خدمت کوم، او دویم دا زما عزتمندو چې الله جل شانه ماته د حلال مال دولت را نصیب کړي. به هر حال زما عزتمندو، که څوک دا غواړي چې الله جل شانه ماته د حلال مال دولت راکړي، نو د دپاره به د لونګو د 3 دانو ضرورت وي. د لونګو په 3 دانو باندې به تاسو د سورة الکوثر دا وظیفه کوئ، او دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې دا وظیفه 3 ورځې ده، 3 ورځې په مخه باندې به تاسو دا وظیفه کوئ. ان شاء الله تعالی دا وظیفه تاسو کوئ، د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه تاسو کروڑپاتیان جوړ کړي، او دومره مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته درعطا کړي چې سنبالولی به نه شئ. د هغې سنبالول به تاسو ته مشکل شي، او دومره مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته د هر طرف نه راولي چې تاسو به په حساب کتاب باندې نه پوهېږئ چې دا د کم طرف نه راغلی. او که چېرې بیا ورپسې نظر وکړي، نو زما عزتمندو دا به د دې سورت کوثر برکت وي. اوس زما عزتمندو، راځم عمل طرف ته. د سورة الکوثر وظیفه او عمل درته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ، او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي، او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم.
زما عزتمندو د دې عمل ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی. ښه توجه سره ورته تاسو غوږ کېږدئ، زه پې تاسو پوهه کوم. طریقې دا ده چې د ټولو نه مخکې به اول تاسو د لونګو 3 دانې راواخلئ. کله چې مو راواغشتې نو په 3 دانو کې یوه دانه به تاسو راوچته کئ، خپلې مخې ته به یې کېږدئ، که لاس کې کېږدئ که په لوښي وغیره کې تاسو کېږدئ. نو په یو دانه باندې به تاسو په لومبۍ ورځ باندې عمل وکئ، یعنی یو دانه باندې به په یو ورځ عمل وکئ، په دویمه دانه باندې به په دویمه ورځ عمل وکئ، او په دریمه دانه باندې به بیا په دریمه ورځ باندې عمل تاسو وکئ. نو د دې 3 دانو نه به یوه تاسو راواخلئ، خپلې مخې ته به یې کېږدئ. د ټولو نه مخکې 21 مرتبه 21 پېرې به تاسو درود شریف ولولئ. بیا به سورة الکوثر سره د بسم الله الرحمن الرحیم نه دا به 721 مرتبه 921 پېرې دا تاسو ولولئ. بیا به آخره کې 21 پېرې درود شریف ولولئ او په دغه لونګو دانه باندې به شوف کئ. دې طریقې سره زما عزتمندو د لومبۍ ورځې وظیفه به ستاسو مکمل شي. بیا په دویمه ورځ باندې به تاسو دویمه دانه راواخلئ او دې طریقې سره به تاسو په دې باندې دا وظیفه او دا عمل وکئ. دا قرانګې زما عزتمندو په دریمه ورځ باندې بیا د لونګو دریمه دانه تاسو راواخلئ، په دغې باندې به 721 مرتبه سورة الکوثر تاسو ولولئ، په هغې باندې به شوف کئ. اوس زما عزتمندو دې سره ستاسو د 3 ورځو عمل دا څه شو مکمل شو. اوس تاسو به د لونګو د دانې سره کوئ څه، دې 3 واړو سره به تاسو څه کوئ. نو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په دې کې یوه دانه به تاسو راواخلئ، که په جیب کې اچوئ، که په بټوه کې اچولی شئ، یا کپړه کې وتړئ، په مټ باندې تړلی شئ. نو یو دانه به تاسو راواخلئ، خپل ځان سره به یې کوئ. دغه رنګې دویمه دانه به تاسو راواخلئ، ستاسو کوم ځای کې پیسې پرتې دي، کوم ځای کې کالي پتري پراته دي، د زنانو کالي پراته دي یا پیسې پرتې دي، نو دویمه دانه به تاسو هغه پیسو کې هغه کالو کې به تاسو سنباله کئ. دغه رنګې زما عزتمندو دریمه دانه به تاسو راواخلئ، تاسو ورته کچن وایئ، باورچی خانه ورته وایئ، د اور بلولو ځای ورته وایئ، او څوک ورته زما عزتمندو منډه ووایي. نو تاسو چې ورته هر څه وایئ، خو چې کوم ځای کې اور بلیږي یا پخلی کېږي، نو په دغه منډو کې باورچی خانه کې به یو دانه تاسو کېږدئ. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو ستاسو د 3 ورځو وظیفه هم پوره شي او د عمل به هم د ستاسو پوره شي. انشاءالله تعالی دومره مال دولت به الله جل شانه تاسو ته درکړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. او تاسو څه کوئ، نور خلک به د تاسو نه تپوسونه کوي. مخکې به تاسو د خلکو نه قرض اخیستل، اوس به خلک لګیا وي د ستاسو نه به قرض غواړي. لهذا زما عزتمندو ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده، پخپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.